السلام علیکم قدرمنو دوستانو درنو افغانانو په هر ځای کې چې یاستئ موږ سره د تاسو ته هرکلی وایم خدای دې وکړي چې ښه ورځ هم شروع کړې وي او یا ښه ورځ هم تېره کړې وي په افغانستان کې یا په نورو ځایونو کې چون شپه ده په هر صورت تاسو ته بیا هم هرکلی وایم خدای په دې هیله چې په افغانستان کې صلح او ارامي وي او هم دغه ورځنی مشکلات چې کوم روان دي په دنیا کې فعلا د کرونا د مبارزې د خاطره خدای دې وکړي چې هغې نه په امن کې اوسئ. موږ انشاءالله نن ورځې پروګرام د صلح او د حکومتي جوړښت په هکله دی چې څه قسم حکومت موږ په افغانستان کې ولرو او په هغې باندې بحث کوو. نو زه د ډاکټر صاحب قیم نه هیله کوم چې پروګرام شروع کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سپېڅلي پښتون په نوم باندې لومړی ته هر څه خپلو مېلمنو ته هرکلی وایم. موږ کوشش کوو چې ښاغلی عبدالجبار بهیر د کابل نه موږ سره اړیکې ټینګې کړي. داسې معلومیږي چې یو څه تخنیکي ستونزې دي. زه هغه په آنلاین کې د ټلیفون د لارې لرم، که فرضاً ونه شو چې موږ وکړی شو چې هغه د هغه د لارې د زوم د لارې داخل کړو، بیا مجبور یو چې د فیسبوک د لارې د اواز چې موږ سره یا د ټلیفون د لارې دی د اواز ته غوږ کېږو. په هر صورت سره موږ سره نن شپه په پروګرام کې د واشنګټن ډي سي نه زموږ ملګری او دوست ښاغلی ډاکټر صاحب سید مبین شاه مصمم برخه لري او ښاغلی عبدالله بهیر موږ سره د کابل نه برخه لري چې بیا به په خپل وخت کې دوی تاسو ته زه وپېژنم. مخکې د دې نه چې د خبرې اصلي خبره باندې شروع وکړو، یو څه خبره چې ټول خلک هم په تشویش کې کړي دي او زه یې هم په تشویش کې کړی یم، هغه په افغانستان او په امریکا کې د وروستنۍ پیښې دي. په امریکا کې یو تورپوستی مړ شو او د دې تورپوستي مرګ ټول امریکا راوپاروله، ټول امریکا یې راولړزوله او نه یوازې امریکا بلکې په اروپا او په نورو هېوادونو کې هم د بې ځایه مرګ او د ظلم په هکله باندې خلکو اوازونه پورته کړل او د دې اوازونو سره نور اوازونه یو ځای شول. مګر له بده مرغه دا ډېر وخت کېږي او په خاصه توګه په دې تېرو 2 میاشتو کې بېګناه افغانان د ایران د جابر او ظالم حکومت په لاسه وژل کېږي یا په سیندونو کې اچول کېږي یا ژوندي سیزل کېږي، مګر د دوی د غږ سره هیچا هم غږ یو ځای نه کړ. حتی د افغانستان بې کفایته حکومت هم د دې خلکو د مرګ او د درد سره خپل اواز یو ځای نه کړ. له بده مرغه د افغانستان سیاستوال نه د خپلو خلکو پوښتنه کولی شي او نه یې کوي او نه د هغوی په غم کې دي. نو ملت باید په دې باندې پوه شي چې د دوی د درد او د غم په اوسني حکومت کې څوک نشته دی او نه به څوک دوی غم وخوري. ملت باید په خپله خپل غم وخوري، خپله باید د خپل راتلونکي لپاره فکر وکړي او خپله تصمیم ونیسي چې څه رقم حکومتي جوړښت په راتلونکي کې جوړ شي. د افغانستان زړو نظامونو ته په کتو سره او په افغانستان کې د سیاسي ثبات، تلپاتې سولې او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو د ننګې او تضمین په خاطر اړینه ده چې یو داسې سیاسي جوړښت او نظام رامنځته شي او د هغې بنسټ کېښودل شي چې نه یوازې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته کړي بلکې افغانستان د خپلواکۍ غښتلي ولسي سیاسي نظام، بشپړ اساسي قانون او ټولنیز عدالت لرونکی یو هیواد شي. د تلپاتې سولې او په افغانستان کې د یو عدلي نظام د جوړولو لپاره اړینه ده چې افغان حکومت، طالبان او نورې ډلې، ګوندونه او زورواکي په خپلو ذهنونو، فکرونو، غوښتنو او کړنو کې بدلون راولي
او د واک او اقتدار د انحصار په فکر کې نه اوسي. په افغانستان کې د سولې لپاره اړینه ده د ستونزو او خنډونو کورني او بهرني عوامل پیدا شي او د حل لارې ولټول شي. د ملت د اعتماد د اخیستلو لپاره ضروري ده چې هغه خنډونه له منځه ولاړ شي چې فاصلې رامنځته کړي. د راتلونکي سیاسي جوړښت او ملي او نړیوالې تګلارې په هکله هر اړخیزو روښانه او منظمو پلانونو ته اړتیا ده. سیاسي جوړښت او سیاسي واکمنۍ لپاره داسې پلانونه جوړ شي او په کار واچول شي چې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته وسپارل شي او هغوی د حکومت په جوړونې او چلونې کې برخمن وي او هغوی مسؤلیت ولري. داسې یو سیاسي، اقتصادي، تعلیمي، تربیوي، کلتوري او پیاوړی امنیتي او دفاعي نظام جوړول پکار دي د خلکو لخوا ومنل شي او هرکلی ورته وویل شي. د امریکایانو او نړیوالو سره کړکېچ پای ته ورسیږي، د افغانانو ترمنځ جګړه او دښمني له منځه ولاړه شي، ټولنیزه وړتیا لوړه شي، ورونه قومونه خپلې ستونزې حل کړي، د ډاډ او باور فضا رامنځته شي او ټولنه د ځانګړو ګډو ارزښتونو په ټغر سره راټوله شي. داسې یو نظام رامنځته کول پکار دي چې هلته د چارواکو سره حساب وشي او حساب هغه وخت کیدی شي چې چارواکي د کار وړتیا ولري، متقي او سپېڅلي وي، صداقت او ایمانداري ولري، د لوی څښتن تعالی څخه ویره ولري او په چارو کې عدل وکړي. چې له بده مرغه د افغانستان په اوسني او تیرو نظامونو کې دغه ټکي په نظر کې نه لیدل کېدل او نه لیدل کېږي. حکومت او حکومتداري انسانانو ته خدمت دی. د انسانانو د فکر او ازادیو د ودې او الهي اوامرو د پرځای کولو یو مسؤلیت دی. د حکومت او چارواکو ستره موخه د انساني ژوند د ساتنې، پالنې او پرمختګ لپاره د نوو لارو چارو لټون، انسانانو ته خدمت کول، د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کول او په ټولنه کې د وګړیز او ټولنیز عدالت ټینګول دي. د دغې مقدمې په رڼا کې غواړم چې د خبرو پیلامه د محترم سید مبین شاه مصمم صاحب څخه وکړم چې په دې اړه خپل نظر ووایي. سید مبین شاه مصمم په اقتصادي علومو کې خپله ډاکټري د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون څخه اخیستې ده. په افغانستان کې په مختلفو ملي او نړیوالو بنسټونو کې کار کړی دی. بیا په افغانستان کې د مالیې معین او ضمناً په واشنګټن ډي سي کې د چارو آتشه یا سلاکار پاتې شوی دی. البته په خپل وخت کې د پوهنتون استاد هم پاتې شوی دی او نور ډېرې لیکنې هم کړي دي چې نن سبا یې تاسو کولی شئ چې په مختلفو برخو کې پیدا کړئ. مهرباني وکړئ مصمم صاحب تاسو د دغې خبرو په رڼا کې نظر راکړئ چې په افغانستان کې د دغې سیاسي جوړجاړي په نظر کې نیولو سره او د افغانستان تاریخي پس منظر ته په کتلو سره زمونږ د خلکو، زمونږ د ولس او زمونږ د جنگي ډلو د سیاسي خلکو د نورو لپاره څه کول پکار دي چې بالاخره دغه ملت په داسې یو فضا کې ژوند وکړي چې د دې ویره ونه لري چې د کور څخه بهر ووځي دا به ژوندی بیرته راشي او که نه. داسې یو نظام چې رامنځته شي چې دا په ډاډ سره خوب وکړی شي او حتی داسې یو نظام رامنځته شي چې دا د خپل کور دروازه هم خلاصه پرېښودی شي او د دې ویره ونه لري چې غل به د دې کور ته راشي. مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه مومن صاحب تاسو ته، کبیر مومن صاحب ته، میرویس متوکل او فرید صاحب او د دغه لایف ګډونوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله تعالی مو روغ او جوړ او خوښ او آباد لره او په عین وخت کې خدای پاک د نور توفیق هم درکړي چې دغسې د خلکو په آګاهۍ او خاصتا دغسې ملي مسایلو کې مباحثو ته
خلکو لپاره زمینه مساعده کوي تر څو پورې چې یو نتیجه او د حل لاره د مشکلاتو لپاره پیدا شي. په دوهم قدم کې د لوی ذوالجلال خدای څخه غواړم چې په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د وبا مرض چې خلک د یو بحران سره مخامخ کړي دي دته زر خاتمه ورکړي او الله تعالی د انسانانو او دولتونو او حکومتونو او خلکو او ارګانونو ته توفیق ورکړي چې د دغې په کنټرول او په له منځه وړلو کې کامیاب شي. ستاسې د سوال په دغه کې چې کوم رقم ته حکومت او سیاسي جوړښت کولی شي چې په افغانستان کې یعنی د ازادۍ، امن او عدالت او پرمختګ فضا رامنځته کړي. زه به په لنډو الفاظو کې دغسې ووایم. واقعا دغه درد د هر افغان درد دی. هغه څوک چې نن په موږ او تاسې بد بولو هغه هم د دغې نه متاثره دي، خو څوک یې اظهار په احساساتو کوي، د خپل علم په چوکاټ کې بد رد ته ویل کېږي، څوک حوصله کوي او څوک څنګه. خو په حقیقت ته وګورو او دا سوال د ځان نه وکړو چې ولې په افغانستان کې دغه جنگ د وینې تویېدنه، بې عدالتي او بې امنیتي د تیرو 40 لسیزو په دوران کې روانه ده او همدغه جنگ او بدبختیو خلک د بیکارۍ، فقر او 200 نورو مشکلاتو سره او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. خلک او احزاب، کورنۍ، قومونه په خپلو منځو کې یعنی که څه هم دغه انګیزه لري مګر د بې اتفاقۍ او بې دغه سره مخامخ دي. که موږ او تاسې وګورو د دې د جهل او نادانۍ او د تعلیم څخه خلک لرې کړي دي او داسې فضا یې رامنځته کړې ده چې خلک یې په مختلفو صحي امراضو اخته کړي دي. داسې خبرې کوي چې د جوړېدو په ځای باندې د ورانېدو خبره اوسېږي. موږ او تاسې د میډیاګانو ته ګورو، دا ولې خلک یو د بل سره د همکارۍ په ځای باندې د نفرت خبرې کوي؟ ولې افغانستان د خارجي مداخلاتو ځاله ګرځېدلې ده؟ او نتیجه یې همدا ده زموږ هجرتونو د تیرو لسیزو دغه لړۍ لا اوس هم ګړندۍ شوې ده. څوک سپکېږي، څوک سزول کېږي، څوک په بحر کې ډوبېږي او زموږ ژړاګانې او فریادونه او غندنې همدغسې ادامه پیدا کوي مګر هېڅ چا د حل لاره پیدا نه کړه. راځئ دغه یو ښه فورم دی چې د دې د لارې موږ او تاسې وکولی شو چې د دغې مشکلاتو ته د حل لاره اصلا څه شی دی. زه خپل ځواب په 2 شیانو کې دغه کوم، متمرکز کوم. اول دا ده چې یا خو په افغانستان کې د دولت جوړولو اصول سره شته نه دی او یا ورته شته دی خو هیڅ حکومت او رهبر او مشرانو ورته توجه نه دی کړی. دولت اصلا زما په نظر باندې 4 یا زه به یا ورزیاتې که 5 اصولو نه زیات اصول نه لري. هر دولت د یو ملت لرونکی دی. ملت د یو دولت اساس دی. که ملت نه اوسېږي هلته یعنې د دولت اول اصل ورک دی. دوم دا ده خو ملت ساتنه غواړي او ملت جوړونه غواړي. د هغې جوړونې او ساتنې لپاره اصول نشته. موږ تاسې په افغانستان کې ګورو چې افغانان اوس په کم مرضونو باندې اخته دي. اوس حتی د افغانیت او د دې دغه څخه هم و چې کشکې چې افغان نه وي، کشکې چې بل څه وي. یعنې معنا دا ده چې د دې لپاره موږ کوم اصول نه دي غوره کړي. دوم د وطن ساتنه ده. د وطن ازادي غواړي او د وطن د ازادۍ ساتل غواړي. زموږ او ستاسې د اول سر نه تر اوسه پورې که وګورو د سیاسي جغرافیه هم پخوا سره کم ته وه او اوس په کم حد کې ولاړه ده او د ازادۍ اصول او د دې لپاره موږ یا اصول نه لرو یا دا ده چې سره عمل پرې په هغې باندې اصول لرو خو عمل پرې نه کوو، حکومتونه ورته توجه نه کوي. درېیم اصل د دولت چې دی هغه دفاع او امنیت دی. موږ دفاع او امنیت لرو مګر خلک روزانه وژل کېږي. هر څه لرو خو دغه کېږي. عدالتي امنیتي او عدالتي ارګانونه ګورو چې خلک یعنې عدالت سره تطبیقېږي نه په هغې ځای کې. معنا دا ده چې هغه هم نشته. دا د حکومت یو دغه دی. نظام موږ او تاسې هم متحیر یو. کله زو ویو چې نه د نظامونو په تحدید کې موږ کله ویو چې
یو ډله ځي روسیې ته، هغه راځي وایي چې دا کمونیستي نظام د افغانستان د مشکلاتو دپاره د حل لاره ده، بل راځي بل ته یو بل چغې وایي چې نه اسلام ښه دی. متحیر خلک یو. نو د نظام په دغه جوړېدو باندې نه زموږ اتفاق شته دی چې د کوم نظام اصول موږ په حکومت جوړونه کې په کار واچو، کوم اقتصادي نظام دی، کوم هغه سیاسي نظام دی چې موږ د هغه په اساس باندې اسلامي نظام دی که کمونیستي نظام دی که دغه دی، لا تر اوسه پورې په دغې باندې په ډغرې کې اتفاق ته نه یو رسېدلي. دا یو اصل دی. د حکومت شتون چې دی هغه تل مدام په ملي منافعو په اساس ولاړي. یعنې هغه باید حکومت چې دی همدغه ملت او خاوره د دفاعي، امنیتي، عدلي او اقتصادي ارګانونو او قوتونو په واسطه باید د خارجي تجاوز او داخلي تشنجاتو څخه وساتي او په یعنې وخت کې ملت ته ښه ژوند، یعنې صحتمند، خوشحاله او کامیابه ژوند په ټولو سیاسي، اجتماعي او دغه اړخونو کې ورته ورکړي. مګر بدبختانه موږ که حکومت ګورو، زموږ د مداخلتونو په اساس باندې ازادي تر سوال لاندې ده. کله کله د فردي او ملي ازادۍ ترمنځ توپیر موږ بالکل ګډوډ کوو. په همدې ډول باندې که موږ او تاسې د عدالت سیستم ته فکر وکړو، تاسې لاړ شئ زندانونو ته، ډېر بې ګناه خلک په زندانونو کې پراته دي. حتی سیاسي رقیبان چې دي د خپلو حاکم رقیبان چې په هر وخت کې تېر شوي دي، حتی د 4 لسیزونو په دې خوا که موږ او تاسې وګورو، یعنې هغه د سیاست کولو هغه مهذب چوکاټ موږ اوسه پورې جوړ کړی نه دی. زو په احساساتو ته ورځي او د بل په ضد باندې داسې دسایز د خپل زور او زرو باندې د واک د ساتلو په خاطر باندې خپل حریفانو ته په هر لحاظ باندې دسیسه او د هغوی د منځه وړلو دسیسه، دا به تر کومه پورې دوام لري؟ د دې لپاره یو چوکاټ پکار دی. یعنې تا مخکې وویله چې حکومت باید په دغه حصه کې خادم اوسېږي، مګر موږ خادم هغه وخت کېدلی شي چې هغه ملي اهداف ولري. زه فکر کوم چې زموږ حکومت د اول اثر نه تر اوسه پورې یا ملي اهداف موجود او عمل یې پرې نه دی کړی، یا د ملي اهدافو د چوکاټ دپاره په ښه ډول باندې واضح شوی نه دي. زما په نظر باندې هغه څه چې ټول ملت په هغې باندې راټولېږي، موږ تاسې په میډیا کې ګورو، که څوک مخکې ما اشاره دې ته وکړله، هر افغان غواړي چې ازادي ولري. هیڅ افغان داسې نشته دی چې هغه د ازادۍ نه انکار کوي. د ازادۍ غوښتونکی دی افغان، بلکې د نړۍ د هر وګړي په څېر باندې د افغان وګړی چې دی هغه د ازادۍ حق لري او غواړي. خو د ازادۍ د غوښتلو او ساتلو لپاره موږ چوکاټ نه لرو. زموږ باید دا ملي هدف اوسېږي او دا قانوني شي او د فرد او ټولنې په عمل او قول کې دا باید د ده څخه انکار یا د ده په ضد باندې کومه خبره کول یا عمل کول د هر فرد، ټولنې او حزب باید دپاره د حکومت د خوا نه باید سره کرښه وګرځول شي. دوم، زموږ امنیت خپله څه ته وایي چې د فرد او ټولنې په مادي او معنوي حقوقو باندې او ملکیتونو باندې باید تجاوز بند شي. هغه وخت سړی د امنیت حس کوي. که د چا په مادي او معنوي حقوق چې تقریبا ما شرح کړي دي په د خپلو لیکنو کې او خاصتا فیسبوک صفحه کې زما پراته دي، تاسو کولی شئ کېدای چې غلط اوسېږم، خو دا زما نظر دی. کله چې دا تجاوز په هغې باندې وشي، که هغه غیر مشروع تجاوز، غیر مشروع مداخلت پکې وشي یا سوء استفاده ترې وشي یا پې تجاوز وشي، په هغې صورت کې سړی دغه نه کوي. حکومت باید د دغه امنیت دپاره چې هغې کې دفاعي، عدلي او ټول سیستم باید په کار واچول شي، تر څو پورې چې د فرد او ټولنې دغه عامه او فردي دغه باید خوندي شي. یعنې د امنیت او عدالت یو ملي هدف دی، د ده دپاره باید په قوانینو کې باید دا د فرد او ټولنې په سلوکو کې دغه شي. څلورم هدف پرمختګ دی. د پرمختګ دپاره موږ ګورو خلک د افغانستان د ټولو مواردو لرونکي دي. زه په دې باندې مطمئن یم دغه اوس د وخت کې، یعنې موږ دا هېڅ دغه ونه لرو د حکومت، او دا به یو غټ دستاورد وي. لکه سردار داود خان یو ماستر پلان جوړ کړی و، هغه ماستر پلان چې دی د څه په خاطر دی؟ د ټولنې ټول اجتماعي، سیاسي او اقتصادي حالاتو په چوکاټ کې د دولت دپاره پلان ګزاري ده. د ولسوالۍ نه شروع کېږي، د ولایت نه شروع کېږي، د ملي سطحه باندې موږ کولی شو چې ووایو د خلکو د ضرورت وړ عاجلې پروژې کوم دي. زموږ په منطقوي د ملي سطحه باندې، یعنې هغه پروژې چې هغه که څه هم موږ فنډ نه لرو، مګر دستګاه خو لرو، خلکو ته معاش ورکوو، وزارت اقتصاد لرو، مګر کار یې معلوم نه دی. په وزارت د انکشاف و دیات، یعنې
د دولت تشکیل هم ډېر پړسولی دی. حال دا چې کار معلوم نه دی. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې یو پلانګذاري په دولت کې نشته دی، په حکومت کې د اقتصادي رشد او پرمختګ دپاره. که څه هم خبرې ډېرې دي، مګر زیات خبرې که موږ تاسې اوس د اوسني حالاتو ته وګورو، سړکونه زیات په ډونیشن باندې جوړ شوي دي او زیات خارجي قراردادونه بل د شخصي قراردادونو ته قراردادیانو ته ورکول شوي. دولت فقط د هغې مانیټرینګ کوي. یعنې دولت خپله حکومت داسې ستراتیژي چې فنډ دولتونو ته ووایي چې موږ دا شی لرو او د دې کې عاجل ضرورت دی، دا زموږ د هغه اولویت بندي شوي وسیږي او د خلکو د ضرورت وړ پروژه وسیږي او خلکو ته ووایي چې راشئ دا فنډ په دې ځای باندې دغه وکړئ. یعنې پخوا په میلیاردونو ډالر راغله، ځکه بې ځایه مصرف شو. یو سبب یې دا دی چې دولت پلان نه لره. نو په هر حال باندې زه فکر کوم چې په دې دوه اړخونو باندې کار وشي. یو د دولت دپاره هغه د دولت سازۍ دپاره هغه اصول چې ما ورته اشاره وکړه چې ملت سازي ده او د حکومت جوړول دي. په یعنې وخت کې د حکومت خاصتا په ملي اهدافو باندې چې ازادي ده، امنیت دی، عدالت دی او د پرمختګ، په دغه ملي اهداف باید وټاکل شي او د هر یو کې باید یو جداګانه ستراتیژي او په قوانینو کې ورونغښتل شي تر څو پورې چې د فرد او ټولنې په سلوک کې دغه شي. زه دا د مقدمې په شکل وړاندې کړه. که څه هم خبره رانه اوږده شوه، که څوک کوم سوال لري کولی شم بیا د سوال په جواب. نه بیا به سوالونو ته اخره کې راشو. اوس به راشو محترم بهیر صاحب ته. او بهیر صاحب، عبدالجبار بهیر خپل ابتدایي زده کړې په خپل کلي وردګو کې سرته رسولي ده او د هغې څخه وروسته بیا په پېښور کې تعلیم کړی او د اسلامي پوهنتون نه یې په اسلامي زده کړو کې اسلام آباد په اسلامي پوهنتون په اسلامي زده کړو او د ادب په ژبې او د ادب په څانګه کې خپله ماسټري ترلاسه کړې ده. اخره بهیر پوهنتون علمي معاون پاتې شوی دی او د هغې نه پرته بیا د لیکوالۍ پلاوي او مشرۍ مدیریت هم په غاړه اخیستی دی. اوس فعلا د افغان رسنیز مرکز مشر دی او په ښوونیزو پروګرامونو کې ځانګړې برخه اخیستې ده. د نړیوالو ټلویزیونونو سره په عربي ژبه باندې همیشه خبرې او مرکې لري. پښتو تعریفونه یې د خصوصي ښوونځیو د لومړۍ او منځنیو دورو لپاره د ملاتړي تحقیق نصاب لپاره 15 ښوونیز کتابونه چمتو کړي دي. د ځوانانو او ماشومانو د پوهاوي او سالمې روزنې په لړ کې په 15 ماشومانو باندې کتابونه خپاره کړي دي. د عربي ژبې څخه یې د ډېرې مقالې ژباړلې چې یو د عبدالرحمن عشماوي په شعر کې د اسلامي حکومت انځور دی، د قاصدې څېړنیز او ادبي کره کتنه په اسلامي نړۍ او غرب کې د بشر د حقوقو په هکله باندې خبرې دي او همداراز په اسلامي شرعي کې د دوستۍ او دښمنۍ پاللو دریځ، د پښتو او عربي ژبو ترمنځ د ژباړې ستونزې او د پښتو او عربي ژبې ځانګړتیاوې او ستونزې دي. دا د تالیفات دي. همدغه پوښتنه چې مخکې راجع شوه مصمم صاحب ته دا پوښتنه نه تکراروم، دا هم بهیر صاحب ته راجع ده. بهیر صاحب تاسو په دې هکله باندې خپل نظر ورکړئ. زه به ستاسو دا ټلیفون د دغه ته نږدې کړم. هیله ده چې ستاسو اواز ټول خلک واوري. کور مو ودان، الله مو خوشحال لره. قدرمن ډاکټر صاحب ورته قدرمن ډاکټر صاحب مومن صاحب ته او مسلم صاحب ته او ټولو دوستانو ته چې په دې پروګرام کې را سره شریک دي او را سره برخه اخلي. بله، نو زه هغه تشویش چې متاسفانه ډېره لابي ورته شوې وه کله چې موږ د طالبانو او د امریکایانو د ترمنځ د مذاکراتو شاهدان وو یو نیم کال مخکې او دلته د مختلفو کړیو نه، د داخلي کړیو نه، د کورنیو کړیو نه دا خبره بدرګه کېدله چې په افغانستان کې تر 1500 او تر 1500 لا زیاتې حلقې دي چې کار کوي د افغانستان د امن دپاره. یوازې طالبان نه دي چې دوی سوله وکوي او افغانستان به په امن شي. داسې معلومیږي متاسفانه بدبختانه چې هماغه لابي چې داخلي کړۍ کوله او خارجیانو ځینو هیوادونو ورسره بدرګه کوله د افغانستان د
بربادۍ په برخه کې د افغانستان د امن په برخه کې پرون د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو کلیپ خپور کړلو د کابل کې د مجهولو او د قتلونو او د ترورونو په برخه کې چې گویا د دې تفکا داعش ته او هغه حلقې چې په کابل کې وجود لري او دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په بل شکل باندې هم تایید کړله چې د رسنۍ پر خبر ورکوله چې موږ د جرایمو په تعقیب کې یو خو موږ متاسفانه چې د جرایمو او یا د جرمونو د حلقو تر شا ځینې سیاسي کړۍ دي چې په کابل کې د هغو نه دفاع کوي. طالبانو خو یو راپور خپور کړی چې په هغه کې نمونه واخیستل د افغانستان د امنیت پخوانی رئیس متهم کړلو رحمت الله نبیل او ورسره ځینې نور نمونه یې واخیستل چې فعلا د افغانستان په امنیتي سکتور کې کار کوي. نو هغه تشویش چې د افغانانو سره دی چې موږ سولې ته نږدې کېږو او بالاخره طالبان به د افغانستان د حکومت سره د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او تر ډېره پورې تنازل هم شوی دی. خو بیرته د افغانانو په وړاندې یو قسم د تشویش هغه لړۍ بیا راتازه کوي چې دې ته په وار دمخه لابي شوې وه چې افغانستان به د طالبانو په راتګ باندې امن نه شي. د بل طرفه متاسفانه تر اوسه چې موږ د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ سیاسي کشمکش او یا دا چې د خپلو شخصي مفاداتو په خاطر باندې په یوه نوعه باندې د خپلو غوښتنو نه هغه تنازل چې د ولس په ګټه باندې دی هغه تنازل یا هغه تېرېدل د خپلو ګټو په مقابل کې د ولس په خاطر باندې جوت نه کوي. البته کله کله بهرني فشارونه رامنځته کړي. موږ د قطر رول وینو چې د قطر استازی افغانستان ته راغلی و، د امریکا د خارجه وزارت استازی د افغانستان د سولې دپاره زلمی خلیلزاد راغلی و، د هغې نه مخکې د پاکستان د فوج مشر چې راغلی و جاوید باجوا. دا ټول هغه څه دي چې افغانان د بیروني فشار په نتیجه کې بېرته هغه څه ته اماده کېږي کاشکې افغانانو په دې فکر کړی وای زموږ هغه غاړه د طالبان دي او که د افغان حکومت دی په یو ملي فکر او په ملي روحیه باندې د افغانانو یا د افغاني مذاکراتو لپاره یو ډیالوګ جوړ کړی وای، په یو ډیالوګ باندې موافق شوي وای. البته په دې ډیالوګ باندې به د خارجي فشار په نتیجه کې موافق کېږي. 15,000 بندیان چې پرون ولسمشر اشرف غني د ځان لپاره اختیارات بلل پرېکړ کې بلل نن ورته موافق دی. پرون یې اعلان وکولو، بله ورځ اعلان وکولو چې موږ به په دې هفته کې د روانه اونۍ به د 2,000 بندیانو چې پاتې دي، البته 3,000 خلاص شول، 2,000 بندیانو په رابطه باندې به خپل تصمیم نهایي او ښه ځای به د سولې په رابطه ولري. خو داسې معلومېږي چې دا د بیروني فشار په نتیجه کې دی. طالبانو د خواله رسنۍ نه به دوستانه اورېدلي وي چې د بندیانو کمیسیون خپله وړاندوینه وکوله چې موږ هغه لیست کې افغان حکومت ته او امریکایانو ته وړاندې کړی، تر هغې زیات موږ نشو کولی چې په دې باندې فشار راوړو. موږ مجبور یو چې نوي خلک ته نه نیسو، معنا دا چې په هغې کې کموالی راځي موږ یې منو. خو دا داسې معلومېږي چې دا د بیروني فشار په نتیجه کې دی. نو زما انګېرنه دا ده چې موږ له مخکې د دې نه چې نور هم د مجهولو او د داخلي ترورونو، هغه ترورونه چې د ولس هستۍ د منځه وړي، هغه ترورونه چې په افغانستان کې مخینه نه لري، په جوماتونو کې چاودنې اوس په کابل کې یو معمول کار ته رسېدلي او خلک یوازې په دې باندې بښنه کوي چې ویې غندي او دعا ورته وکړي. د بدبختۍ چې نن افغانانو سره مخ کېږي که افغاني جهتونه طالبانو او افغان حکومت او بالاخره افغان سیاسیون د خپلو ګټو نه تېز شي او د ولس ګټ په ترجیح ورنه کړي او په عین وخت کې د خپلو هغو سرو کرښو نه چې هغه د ولس په ګټه نه دي، شخصي مفادات دي، تر هغې تېر نه شي. موږ به د یوه داسې حالت سره مخ شو چې نه ده چې موږ به سوله د سولې شاهدان واوسو، د افغانستان د امن شاهدان به واوسو، بلکې په یو داسې ناورین باندې به مخ شو چې بیا به متاسفانه د 80مو کلیزو او یا د هم د 80مو کلونو هغه ناخوالې چې ټول ترې نه ځورېدل او د حل لاره ورسره نه وه.
هر څه د نورو په لاس د افغانانو نه د واک او یا د افغانانو نه د چانس واګې د لاسه وتې وي او نورو ته یې په زارۍ باندې او یا هم په فشار باندې او یا هم په یوه نوعه باندې د تضرع په اساس باندې د افغانستان امن غوښتي. بهیر صاحب که د خبرې ته راوګرځو دغه خو دا ټول شیان خو دي مګر د دې ټولو حالاتو په نظر کې نیولو سره د راتلونکي لپاره څه وړاندیز پکار دی چې د دې خبرو اترو په نتیجه کې یا د دې خپلمنځي خبرو په نتیجه کې یا د دې حالاتو په لیدلو په نتیجه کې څه عملي ګام پکار دی تر څو چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او بالاخره دا خلک د دې مرګ او د دې وژنو نه خلاص شي. دغه باندې کې یو څو دقیقې فوکس وکړئ دا به هغه زموږ پروګرام نور مخته بوځي. مننه. زه همدې ته اوس راورسېدم چې موږ باید څه کولی شو چې لا تر اوسه پورې چانس لرو. لکه ما چې مخکې وویل موږ یا مشخص حکومت او طالبانو بعضې سیاسي کړۍ باید د خپلو مفاداتو نه تېر شي او داسې نه شي داسې هوکړه نه شي لکه د ډاکټر عبدالله تر مابین او د ولسمشر اشرف غني تر مابین چې یوازې قصر سپېدار دفتر غوښتلو او جنرال دوستم ته یې مارشالي غوښتله بلکې موږ د مذاکراتو په وړاندې باید موږ سره د ولس ملي او اساسي غوښتنې وي نه شخصي غوښتنې. د دې په څنګ کې موږ په بهر کې او د افغانستان هغه خواخوږي لرو پوهان لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکولی شي. په دې برخه کې دوستانو تاسو خپل او نور هغه دوستان چې دي هغوی لیکل کړي دي او هغوی د افغانستان د حل لپاره مشخص وړاندیزونه لري. که دغه وړاندیزونه او د بهر افغانان هغه افغانان چې کولی شي دنیاوالو ته قناعت ورکړي کولی شي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې او د انډولیز پراختیا په برخه کې په واقعیت ولاړ پروګرامونه ولري دا سره همغږي شي. د همغږۍ په نتیجه کې یو بل کار دا وکړي چې دوی چې په افغانستان کې متهم نه دي په افغانستان په جګړو کې ښکېل نه دي د افغانستان په ناخوالو کې برخه نه لري د دوی لاسونه وړاندیزونه تر اوسه پورې سپین دي د شک په سترګه نه ورته کتل کېږي. نو موږ وکولی شو په دې مذاکراتو کې په دواړو خواو باندې چې البته طالبان هم په یوه نوعه باندې دا منلې ده چې افغان شموله نظام رامنځته کړي او ولیدل چې په افغان شموله لیستونو کې د بهر افغانانو ته یې بلنې ورکړلې هغوی راغلل قطر ته طالبان سره کېناستل افغانستان بلنې ورته ورکړې افغان حکومت بلنه ورکړله په لویه جرګه کې کېناستل. که دغه افغانان راولر شي خپلمنځي هڅې سره همغږي کړي لکه په اروپا کې دي په امریکا کې دي په خلیجي هېوادونو کې دي په اسیا کې دي او دوی د یوه واقعي د افغانستان انځور د دوی ټولو سره شته دی. دوی ټول د افغانستان په مسله باندې واقف دي یو داسې انځور راوړاندې کړي چې هم د هغه ډیالوګ یوه برخه وګرځي او په عین وخت کې د خارجیانو دپاره خصوصا د امریکایانو دپاره چې دوی د پروسې اساسي څارونکي او اساسي واکداران معلومېږي هغوی ته د خپل وړاندې کړي چې زموږ راتلونکی نظام کې په مجموع کې یا په ټوله کې طالبانو او امریکایانو د هغه نظام په برخه باندې موافقه کړې ده. د افغانستان د راتلونکي د نظام دپاره امریکایانو او طالبانو په دوه شیانو باندې ډېره واضح موافقه کړې ده. یو دا چې افغانستان به خپلواک د بهرنیو د ګاونډیانو په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او دویم دا چې د افغان شموله وي. موږ یو نظام وکولی شو د همدغه پوهانو د همدغه افغانانو چې په بهر کې دي د دې افغاني مذاکراتو برخه جوړه شي او دا برخه جوړېدل هم موږ کولی شو چې په اسانۍ باندې ځکه چې موږ د افغاني ډیالوګ برخې افغان حکومت کې طالبان کې او د امریکایانو څارنه ګرد خبرو برخه به نه وي خو د څارنې او د هماهنګۍ اساسي برخه امریکایان یې وکولی شو چې د دغه زاویې نه دغه ډیالوګ ته راننوځو او په دې ډیالوګ کې برخوال شو. موږ به وکولی شو افغان شموله هغه نظام چې په امریکایي او طالباني مذاکراتو کې باندې د هغې په سپیني شوې ده د هغې وړاندوینه شوې ده چې په یو داسې نظام به راځي افغان شموله نظام. په دې باندې موږ کولی شو چې د یوه ډاډمن افغانستان او د امن افغانستان لپاره خپل وړاندیزونه هم وړاندې کړی شو او د افغانستان د سرنوشت لپاره تصمیم هم ونیولی شو. بهیر صاحب ډېره زیاته مننه. د خبرې سره لاندې کې څو خبرې
سره نتیجه ګیري کولی شي. اول دا چې په افغانستان کې د ملي هویت یا ملي پیژندنې مسله مهمه وګڼل شوه چې په هغې اساس باید حکومت را جوړ شي. د وطن ازادي او خپلواکي، د وطن دفاع او امنیت، داسې یو نظام جوړول چې د خلکو حقوق ملاتړ وکړي شي او همداراز د افغانستان دپاره پرمختیایي پروګرامونه ولري او د سولې په خبرو کې د خبرو افغاني کول چې هغه افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني، خپلې ستونزې حل کړي. دا د خبرو نچوړ شو په حساب او دا مهمه ده ځکه بهرنیان که هر څومره زموږ دپاره هلې ځلې وکړي تر څو چې موږ خپلې ستونزې په خپله حل نه کړو، بهرنیان زموږ ستونزې نشي حل کولی. موږ په افغانستان کې ډېر ښکلي تاریخي دودونه لرو چې د هغې نه یو لوی دود زموږ جرګه ده. د جرګې د لارې خلکو ډېرې غټې او وړې خبرې سره حل کړي دي او دا کولی شي چې موږ په افغانستان کې د ملي سطحه باندې د نړیوالو سره هم جرګې ته کښېني او بالاخره دا ستونزه سره اول په خپل منځ کې حل کړو، بیا د نړیوالو سره را به شو. دلته اوس پروګرام مخ په نږدې کېدو دی. هغه ګډون کوونکي چې موږ سره دلته لایف دي او یا فرضاً څوک د فیسبوک د لارې نه یا د زوم د لارې نه کومې پوښتنې مطرح کوي او هغه د خپلې پوښتنې مطرح کړي یا کوم لنډ نظر لري. مګر زما هیله دا ده چې زه پوهېږم د افغانستان خبرې ډېرې اوږدې دي، ډېرې قصې غواړي، مګر زموږ وخت کم دی. که دا خبرې راته په یو 2 او 3 دقیقو کې خلاصه کړي خوشحاله به شو. زه به یو خلاص خبره وکړم په دغه باره کې. نن خورا ښه خبرې وسولې او زما په نظر کې دې خاطر چې زه دلته په معرف کې یم او کار کوم، زموږ معرف فعلا په افغانستان کې په خطر کې دی او دا باید موږ مخې ونیسو او بېسوادي زموږ غټ دښمن دی. موږ باید ګرد خپل وطنداران اول سواد زده کړو، افغانستان باسواده کړو، تعلیم زده کړي او خپل دین زده کړي. بعضې نه په پوهېږي دا خپل دین خپل قرآن شریف وایي او معنا یې نه په پوهېږي. دا باید اول زده کړي. دغه زموږ غټ دښمن دی او زموږ وطن ډاکټر صاحب ته بیخي ښه خبره وکړه. زموږ وطن بل څوک نسي را جوړولی، موږ یې باید پخپله جوړ کړو او موږ باید پخپله ووایو چې زه څه شي کولی سم خپل د وطن دپاره. دا ونه وایي چې پلانکي ولې داسې وکړه، افغانستانکي ولې داسې وکړه، هغه کم وکړه، هغه زیات وکړه. زه څه شي کولی سم چې خپل وطن جوړ کړم. راسئ چې لاس سره یو کړو، وحدت وکړو او دا خارجیان پرې نه ږدو چې زموږ په وطن کې لاس ووهي. پاکستانیان، ایرانیان، شورویان، امریکایان، هر څوک چې دې زموږ وطن نسي را جوړولی، تر هغو چې موږ پخپله جوړ کړو. متوکل صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د نظر نه. هوایي صاحب مهرباني وکړئ تاسو. ډېره زیاته مننه. زه خو ما خو نوټ اخیستی څو سوالونه دي را لنډ به یې کړمه. اول ټولو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله راشي او د موږ او تاسې هېواد وده وکړي په هره برخه کې چې موږ او تاسې ورته ضرورت لرو. ډاکټر صاحب مومن زما لومړۍ پوښتنه متوجه ده هغوی ته. هغوی ویلې چې افغان حکومت یا کولی نشي یا نه غواړي چې د خپلو خلکو پوښتنه وکړي. او دویمه خبره دوی وکړله چې حکومت او طالبان باید خپلو کې سره خپل اختلافات له منځه ویسي او د سولې په برخه کې سره بیرته همکار شي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي. نو دا 2 کارونه به څنګه کیږي؟ دا خو یوه خبره ده. په دې هغوی خو دا 20 کاله جنګ هم دې لپاره وکړي چې مخالف دي سره او یو میکانیزم موجود نه دی که نه چې هغوی په هغې میکانیزم باندې سره موافقه وکړي او راشي کښېني خبرې وکړي. اگر چې څو ځلې افغان حکومت ورته وي چې راشي په افغانستان کې خپل مرکز جوړ کړي چې د اندیز نه خبرې کړي. ضرورت نشته چې موږ پاکستان یا بل کوم هېواد ته لاړ شو په هغې کې د سولې خبرې وکړو. دا خو یوه موضوع. او ډاکټر صاحب مبین شاه مصمم نه پوښتنه ده چې هغوی ویلي که نه چې موږ او تاسې خلک په یو سیستم باندې متمرکز نه یو او احترام ورته نه لرو، نو په دې خاطر باندې موږ د مشکلاتو سره مخ یو. د هغې د خبرو نچوړ د تقریبا ما ځان سره راواخیستلو او په ضمن کې څنګه کولی شو چې دغه اتفاق یا دغه ورورګلوي رامنځته شي
تر څو پورې حد اقل په دننه په افغانستان کې چې کوم زموږ خلک اوسېږي یا سیاستمداران دي چې هغوی په خپلو کې حد اقل دغه یوې نقطې کې اتفاق ته ورسېږي سره چې په افغانستان کې حد اقل یو هویت ولرو او وکولی شو چې په خپل افغانستان کې هغه د موږ تاسو ملي ګټې د موږ ته تشریح شوي وي چې زه ګمان کوم ډېری خلک ملي ګټو سره بیخي آشنا نه دي چې ملي ګټې یعنې څه شی او زمونږ ورور د افغانستان نه بهیر صاحب خبرې وکړلې هغوی د هغو افغانانو چې په خارج کې اوسېږي د هغوی رول ته اشاره وکړله ویې ویلې چې هغوی ته تقریبا موقع ورکړل شوې ده او که وخت ناوخته په د سولو په خبرو کې حتی د حکومت په چارو کې ورته دغه ورکړل شوی چانس مګر دلته یوه خبره ده چې یو ډېره عجیبه ستونزه ده چې څوک د خارج نه راغلی نو هغوی ته د پارسیوانانو په اصطلاح باندې سک شوي وي هوایي صاحب که داسې وکړو چې دا وخت ورکړو چې دا خبرو ته جواب ورکړ شي ځکه دغه به ډېر شي که نه سوالونه به ډېر شي بیا څه نه چې زموږ نه هم ګډوډ نه شي لاخري پوښتنه ده ډېره لنډه او هغوی ویلې پوښتنې ته وروسته بیا راشو څنګه به چې دا نور سوالونه صحیح شو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ اولې پوښتنې جواب کې به جوړ شي د افغانستان د حکومت تاریخ کې وګورو په تېرو 19 کلونو کې د پاکستان حکومت کونړ هره ورځ بمباراوه او د کونړ ډېرې سیمې ونیوي په پاکستان په ننګرهار کې راننوتی دی په ګوشته کې پاکستان په پکتیا او پکتیکا کې راننوتی دی هلته خلک وژلي دي پاکستان په قندار کې راننوتی دی ایران تاسو ګورئ چې زموږ خلک روزمره وژلي دا نوې لړۍ نه ده دا لړۍ روانه ده مګر د افغانستان حکومت تر اوسه پورې له بده مرغه د هېچا نه هم دا پوښتنه نه ده کړې چې دا زما خلک ولې وژل کېږي دا زما ملت ولې وژل کېږي کوم سفیر اظهار نه کړی هغه ته کوم فقط په دې باندې کفایت کوي چې موږ کمیسیون ټاکو کمیسیون یاره دی خو دا کمیسیون خو موږ ټول عمر په تنګ کړي چې اوس هغه خپله مفهوم د لاسه نه وکړي فقط د سټیج په سر باندې پورته شي چیغې او وکړي او بل نور څه نه کړي دي او نه به یې وکړی شي زما هدف دا دی چې دغه حکومت مسؤلیت لري چې د خلکو پوښتنه یې کړې وي او باید ویې کړي د افغانستان سفیر په کابل کې د ایران کې د افغانستان سفیر غوښتل کېږي اما په افغانستان کې د ایران سفیر نه غوښتل کېږي دا زما خلک ولې مړه کېږي زه نه پوهېږم چې دا حکومت د خلکو څنګه پوښتنه کوي دویمه خبره دا ده چې د حکومت د طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو سلسله چې څنګه یو دوی سره خبرې دوی سره مقابل کې جنګ خامخا معلومداره ده چې دوی د مقابل کې به جګړه کې ځکه همدا حکومت د امریکا په زور د دې سبب شو چې د دوی حکومت یې د منځه ویوړ او دوی مګر دوی بیا کېناستل جنګ یې ونه کړ مګر بېرته جنګ میدان ته راغلل دا هغه اوږد بحث دی مګر کله چې دوه متخاصمې قواوې سره جګړې کوي نو هغه یوه خوا حکومت ته نه راځي ځکه چې راشي هغه تسلیمۍ معنا ورکوي ډاکټر نجیب هم همدا خبرې کولې مجاهدینو ته به یې ویلې چې راځئ وسله کېده موږ سره حکومت جوړ کړي مګر کله چې اشغال رامنځته کېږي په افغانستان کې اشغال موجود دی اوس هم کله چې اشغال رامنځته کېږي روسانو هم په افغانستان یرغل کړی اشغال یې کړی او امریکایانو هم دا کار کړی دی د اشغال په مسله کې داسې خبرې بیا د دې لارې نه کېږي چې سړی راشي هلته کښېني او دوی سره خبرې وکړي حکمتیار راغی هلته کېناست او فرش خلاص دوی هم دا کار دا غواړي نه غواړي ځکه دوی هدف دا دی چې امریکا د وطن نه ووځي د دې په اساس د دوی سره خبرې هغه رقم نه کېږي لکه څنګه چې تاسو وایي حکومت وایي چې راشي او دوی خبرې وکړي په دې اساس باندې یو مسله څه فرق لري نسبت د دې نه چې سړی ووایي صحیح ده میکانیزم دا دی چې مخکې هم وویل شو چې دواړه خواوې د زغم او د فکر نه کار واخلي د افغانستان ملي مسایلو ته متوجه شي او بالاخره یو میکانیزم باندې سره یا دوی خپل منځ کې موافقه وکړي او یا افغانان د درېمګړي خلک پرېږدي چې دوی لپاره یو میکانیزم جوړ شي تر څو چې دوی ترمنځ خپل منځي خبرې مخته لاړ شي زه نور اکثر مصمم نه پوښتنه کوم چې ستاسو دې پوښتنې ته هم لنډ ځواب درکړي مننه کوم د ټولو ګډونوالو نه بیا هم جبار صاحب او هوایي صاحب نه
زما په فکر باندې ما مخکې دا وویله چې موږ اصلا د دولت داسې یو کارا دولت، داسې یو باظرفیته دولت او حکومت اصلا نه لرو، ځکه جنګ هم په افغانستان کې روان دی او دغه ټولو مشکلاتو زیږنده اصلي اسباب یې دا دي. د هر یو په بل باندې یعنی که مخالف دی هم وي چې موږ ازادي غواړو، حکومت کې هم ازادي دوم وي چې موږ ازادي غواړو، خو دوی هم د پردو ټوپک په اوږه کړی دی او هغه نور مخالفین چې دي هم افغانستان خپل تولید د ټوپک نه لري او نه دومره امکانات لري چې جنګ ته ادامه ورکړي، حتما په نورو امکاناتو باندې دا کړی دی. یعنی په اصل کې جدل روان دی دغه هدف، یعنی د ازادي د دواړو ملي هدف دی، د ټولو افغانانو هدف دی، خو د دې په ځای چې تفاهم سره وکړي او کینی سره چې دا د صلح معنا هم ده، دی د جدل ته ایستلی دی او د دې جدل نه باید راوځي د تفاهم لوري ته. دوم مثلا امنیت، هر یو چې زه امنیت راوړم، ځکه د حکومت او د دولت دغه دا چې هغه امنیت قایم کړي تر څو پورې چې پرمختګ ته لاره هواره شي او د عدالت تطبیق ته لاره هواره شي. مګر په دواړو خواګانو کې هر یو په جنګ ایجادوي او د جنګ په نتیجه کې همدغه ملت چې د حکومت او د سیاسي کتلو هدف باید دا وي چې ملت ته خدمت او ملت ته ژوند ورکړي، د دوی نه ژوند اخیستی دی. د دې په خاطر باندې یو مو چې زه امنیت راوړم مګر خلک وژني، بل طرف مو چې زه امنیت په خاطر باندې دا کار کوم مګر خلک وژني. نو دا جدل چې دی، دا جدل نه باید وځي، د صلح خواته لاړ شي. دا یو ملي هدف دی، د دې لپاره یو برنامه باید جوړه کړي. امنیت باید تعریف کړي چې امنیت یعنی څه، ازادي یعنی څه. دریم عدالت دی، هر یو چې زه عدالت راوړم مګر عدالت نه دی راوړی. په دې خاطر باندې ما چې دغه ازادي، امنیت، عدالت او د پرمختګ دغه ذکر کړه، دغه د حکومت باید ملي اهداف وسیږي، خو د حکومت محور او ټاکنه د رهبر چې ده هغه باید د شخصي اهدافو د محوریت نه د ملي اهدافو ته راوځي. یو هدف مې دا دی، ځکه قیادتونه په افغانستان کې که انتخاب شوي دي یا په میراثي ډول پخوانه راغلي دي یا د لویو قدرتونو د خوا نه تحمیل شوي دي یا په زور او تزویر سره راغلي دي. حال دا چې دغه سیستم که موږ د انتخاباتو د قیادت د ټاکلو باید ورک کړو، موږ باید دغسې یو سیستم چې هغه د ملي منافعو د هغه د حکومت د ملي دولت جوړونه ده، د ازادۍ ساتنه ده، د امنیت ساتنه ده، د عدالت تطبیق دی او د پرمختګ. او زما فکر باندې د حکومت د ټولو اداراتو جوړول د همدغه خاطر باندې پرمختګ کې تعلیم راځي، صحت راځي، سرکسازي راځي، دا هر څه چې ورته وي دا تاسو چې په دولت کې کوم ادارات موجود دي دغه اهداف چې دي دغه ایجنډا وسیږي. هغه د دوه کسانو ترمنځ جبار صاحب خو په اسلام آباد بین المللي پوهنتون ته فارغ دی او فکر کوم چې نه پوهېږم زما نه به حتما وروسته فارغ شوی وسیږي چې ما کېدای شي بلد یو سره د نږدې نه وګورو، یو د بل نوم مو اورېدلی دی، هغه ته ښه معلوم دی دا د عربي کې یو دغه دی وایي چې نتفق فيما لا نختلف فيه ونترك فيما نختلف فيه. د صلح خبرې هغه وخت د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ کامیابېږي چې کله په هغه څه چې اتفاق لري هغې باندې سره راجمع شي او هغه څه چې اختلاف پکې لري هغه یو څه خواته کېږي. زه فکر کوم چې دغه اوس وخت کې چې مخکې ناصر هوایي صاحب هم ورته تلیفون دغه وکړه، دا د اتفاق مسله ده چې مختلف د صلح د دپاره یو ښه پاسم دی، یو ښه ایجنډا ده چې دوی سره راټول. خو دا بانې باید ورکړي چې ووایي چې ولا زه باید د حکومت اوسېږم ودرېږم په صلح کې ماته باید خلک راشي، او بل وایي چې زه داسې قوت لرم ماته باید خلک راشي. نه، دوه جانبه که د ملت ازادۍ ته ګوري، امنیت ته ګوري او عدالت ته ګوري او دغه هدف وسیږي، پرمختګ هدف وسیږي، دوی باید بدون د قید او شرط نه د شخصي منافعو نه تېر شي او د بل سره کښېني او بیان وخت کې د ملت رایې ته باید غاړه کېږدي او دغه. مننه صاحب. دلته یو دوه پوښتنې د انلاین د لارې راغلي دي. اول د ډاکټر فرید صافي د کاناډا نه پوښتنه کړې، سلامونه وروسته ویلي دي چې د تپل شوې جګړې څخه تپل شوې سوله ښه ده، اما نه پوهېږم چې دا به د تلپاتې سولې سبب وګرځي او که نه. د بن کارګرن کانفرانس په نتیجه کې د کابل د ګوډاګي او مفسد رژیم په شان حکومت په موږ وتپل شي. زما په اند تر څو چې د اړوند اکثریت خپل راتلونکي خپله ونه ټاکي په افغانستان کې سوله، خپلواکي او ملي
چې سوکالي به ډېر وخت ونیسي. ستاسو نظر په دې هکله څه دی؟ ده خپل نظر وړاندې کړی دی، خو بیا هم نه پوهېږم چې دې کې یو نظر څه وویل تاسو؟ هم د خوا نه تایید دی. دا خو نظر و. بله پوښتنه دا ده چې هغه د معارف په هکله کړې، احمد خان صاحبي د جرمني نه کړې ده چې په افغانستان کې 80% ماشومان او ځوانان د ابتدایي تعلیمات څخه محروم دي، هغه هم د پښتنو په سیمو کې. وایي هیله کېږي چې ځواب ورکړي څوک به د معارف ته کار وکړي، دا به څرنګه وشي دا کار. فکر کوم متوکل صاحب دا خبره تاسو ته دغه شي دی او معلومات که ورکړي چې د معارف دپاره څه کول پکار دي په افغانستان کې په عملي ډګر کې. زه داسې دی چې د معارف په خوا کې موږ باید خپل کوچنیان چون زموږ د مملکت راتلونکي ګرده د ځوانان دي چې دوی باید تعلیم یافته سي، او دا یګانه لاره دا کېږي چې خپل هلته باید ډېر کوشش وسي او ډېرې پیسې خرڅ سي چې مکتبونه اوس مکتبونه جوړ سوي دي، لیکن په مکتبو کې شاګردان نسته، معلمان نسته، یوازې بلډینګونه جوړ سوي دي او پلان کې اوس ما مکتب جوړ کړي ما مکتب جوړ کړي. دغه مکتبونه باید سم په کار ولویږي او دغه ته یو دغه غواړي. او زه داسې دی چې په خپله دلته په لاس انجلس کې ژوند کوم، افغانستان ته دونې نه یم تللی او نه سم ویلی چې څه شي هلته څه شي په کار دی. اصلا باید څوک هلته ولاړ سي او په هغه ځای کې دغه وکړي چې وویني چې څه شي په کار دي او څه شي موږ کولی سو. اصلا که زه یو څه اضافه کړم دا دی چې که چېرې په افغانستان کې سوله راشي او امنیت راشي او صحیح حکومت رامنځته شي، د معارف مسله په خپله مخې ته ځي. که هر شي ته یو مسؤلیت متوجه کېږي، هر څوک یو خپل مسؤلیت پېژني، د هغې په اساس باندې به هر څه جوړ شي. خو اوله خبره زموږ وسوله ده. رابه شو نور که څوک دوستان پوښتنه لري؟ یو سوال دلته راجع شوی دی د نقیب الله شورش د جرمني څخه چې دلته زه به د هغو د سوال ولم. هغه وایي دا نظام لکه جګړه په افغانانو تپل شوې ده، نړۍ به دا ومني چې بدیل نظام جوړ شي. یو زمونږ ارزو ده، بله د نړیوالو زور دی. زمونږ رول ته به څنګه زمینه برابره شي په دغه حالاتو کې؟ دا سوال عمومي کړی دی، نو تاسو ټولو ته راجع دی فکر کوم. اجازه ده؟ اوس خو خبره داسې څنګه واقعیت د مسلې دا ده چې اوس زموږ واک د بل په لاس کې دی. اوسني حالاتو کې خبره بین الافغاني وي خو افغانستان حکومت مخالف ډلې به سره ناشوی او خبرې به سره حل کړې وي. داسې معلومیږي چې زموږ د واک یې ډېر د بهرنیانو سره دي او بهرنیان اوس دې ته مجبوره شوي دي او په دې پوهېږي چې د افغانستان جګړه نوره د ګټلو نه ده او د جنګ د لارې دا مسله نه حل کېږي. نو هغوی هم اوس قانع شوي چې دا خبره باید د سولې د لارې نه حل شي. نو معلومیږي چې بهرنیان هم اوس په افغانستان کې سولې ته راضي دي او دا سوله کېدای شي رامنځته شي. خصوصا امریکا پاتې شو زموږ ګاونډي، هغه همیشه زموږ دښمنان دي، هغوی همیشه نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، هغوی همیشه نه غواړي چې دلته یو حکومت په خپلو خپو باندې ودرېږي. خو بیا هم امید شته دی. ما دا لنډ نظر دی. هیله تاسو هم لنډ نظر ورکړئ. اوږد نه. زه اجازه ده؟ مهرباني وکړئ مشر. زه فکر کوم چې دا واقعیت خبره هم ده او قرآن وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله تعالی د قوم حالات تر هغې نه بدلوي تر څو پورې چې خپل هغه قوم په خپل حالات بدل نه کړي. زموږ د خارجي مداخلاتو او د خارجي زور او خپلواکي د بل ته ورکول هغه سبب یې همدا دی چې موږ خپل داخلي تشنجاتو سره مقابله کوو او د صلح نه کول د داخلي تشنجاتو ادامه ده. نو زه هیله مند یم چې زموږ دا ملت او دا خاصتا سیاسي قوتونه دې ته متوجه شي او خپل زور د ارزو دپاره زورم پیدا کړي. ځکه د نړیوالو زورم اوس په افغانستان کې صلح دا سره تقاطع پیدا کړې ده. تقریبا همدې ته راغلي لکه څنګه چې مخکې مومن صاحب خبره وکړه. نو د دې په څنګ کې چې موږ ارزو لرو باید زور هم پیدا کړو. زور د دې دا دی چې موږ اول اراده پیدا کړو، هر څه سازي امکانات
د انسان د سیاسي ارادې سره را پیدا کیږي او فکر کوم چې د افغانستان ملت او ډیر خلک دې ته نږدې شوي دي چې په یو غږ باندې صلح غواړي او که څوک یې نه غواړي هغه مزمر مخالفت کوي نه علني مخالفت نشي کولی. مننه. بهیر صاحب که تاسو څه ویل غواړئ او مهرباني وکړئ. موږ دوه شیان باید دا چې د افغانستان اوږده جګړه ده او افغانان او سیاسیون او د جګړې اړخونه ټول کښېل دي، بیروني خلکو هم په باندې په مختلفو وختو کې د هغې شنن کړي ارزیابۍ هم کړي دي. دوه شیان سترګې پټول پکار دي، یو دا دی چې خصوصا د صلح په رابطه باندې صلح هغه شی چې داخلي قناعت د چا سره نه وي د بهرنیانو د فشار په نتیجه کې هم توره نشي راتلی. که موږ دا ووایو چې خامخا به په افغانستان کې بهرنیان فشار راوړي، امریکایان او ګاونډیان او د افغانستان په قضیه کې او د افغانستان په صلح کې مطرح هېوادونه، خو که موږ من حیث افغانان هغه که د جګړې او د حکومت برخه یو او که د حکومت نه بهر یو، د دوی سره اراده نه وي او دوی د دې وطن دپاره د سولې دپاره داخلي قناعت عربان چې ورته وایي چې موږ دننه د انسان دننه یو قناعت دی، په یو شي باندې قناعت دی، هغه نه وي رامنځته شوی او د هغې په نتیجه کې موږ سره په میز نه وو کېناستلي او خبرې مو نه کړي، سوله نشي راتللی. اوس داسې فکر کېږي چې افغانان فکر کوم دې حد ته رسېدلي دي چې د جنګونو نه هم ستړي دي، یوازې یو محدودې کړۍ دي چې هغوی د جنګ په دوام کې ملي ګټې ورته ارزښت نه لري، د بهرنیو کړیو سره تړلي دي او تر ډېره پورې افغانان پېژني هم. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو تر مابین که دغه مذاکرات چې موږ په مخ کې لرو او احتمالا د داسې وړاندوینه شته چې د همدې میاشتې تر پایه پورې به یې پیل وشي، د دې لپاره موږ که په ګډه باندې یو داسې میکانیزم رامنځته کړی وي چې د خارجیانو د قناعت وړ هم وي، چې خارجیان د افغانستان په قضیه کې اساسي رول لري او د افغانانو سره د هغوی د ژوند سره د هغوی د سیاسي انګیزې سره هم مخکې ولاړ کړي. یوازې اتهامات او خیالي پلان نه وي، داسې پلان وي چې د افغانستان د درد لپاره دوا هم شي او د خارجیانو موافقت باندې راشي. زه فکر کوم چې موږ به د سولې لپاره زر نتیجې ته ورسېدلی شو، هغه ځکه چې افغانستان د جنګونو سره کړېدلی دی، افغانستان د ناخوالو سره لاس ته ګرېوان شوی دی، د افغانستان په هره برخه کې د خارجیانو لپاره تر سوال لاندې راغلی دی، پیسې راغلي دي، بیا هم افغانستان نه دی آباد شوی. افغانستان ته دیموکراسي راغلې ده، خو بیا هم افغانان د یوه ډاډمن هېواد او د وبخښئ د یوه ډاډمن نظام نه دي برخمن. د ملک ته پوهان راغلي دي، د غرب نه خلک راغلل، کار چې یو وخت ویې کېدل چې هغې کار ته نه سپارل کېږي، خو بیا هم هغه د څنګه چې لازمه وه هغه کار ونه شو. دا ټول هغه عوامل دي چې موږ دې ته نږدې کولی شي چې موږ د سولې لپاره بالاخره مټې راونغاړو او د سولې لپاره د زړه نه کار وکړو. د زړه نه کار وکولو احساس من حیث افغان احساس کلو، نو زه امید لرم چې انشاءالله چې خارجیان هم لکه ډاکټر صاحب چې وویل په دې باندې دې نتیجې ته رسېدلي دي او مایوسه شوي هم دي چې جنګ او استخباراتي هڅې د افغانستان د درد لپاره او د افغانستان د امن افغانستان لپاره ګټه نشي رسولی. مننه بهیر صاحب. دلته یو وړاندیز راغلی دی، وردګ صاحب به خبرې وکړي. هغوی ویلي دي چې زما په زه وړاندیز لرم، زما فکر دی چې په بین الافغاني خبرو کې باید د کوزي پښتونخوا خلک هم داخل کړی شي. یو نظر دی زموږ یو دوست رالیږلی. مننه ټول نه مننه د بهیر صاحب نه، متوکل صاحب نه، مصمم صاحب نه، ډاکټر صاحب تاسو نه ډېره مننه. ډېر ښایسته بحثونه دي زموږ، ډېر خوشحاله یم چې د بحثونو روان دي فعلا. نو خبرې ډېرې ښې وشولې، خو یوه شي ته اشاره ونه شوه زموږ په دې بحث کې چې هغه چې د حکومت نه جوړېدو یا د بدبختۍ اصلي علت څه دی، دو بحث ونه کړه. البته دو بحث محتوا په دوه مهمه ده چې د خلک چې کوم عامه خلک دي چې په دوه باندې پوه شي، څوک چې اوري او څوک چې په حکومت کې فعلا دي هغه یې واوري، څوک چې او بلې خواته په حکومت په مقابل کې جنګي هم واوري.
دلته به زه لږ وضاحت وکړم، پوښتنه نشته، ډېر کمې خبرې به وکړم. اصلي علت د افغانانو بدبختي د فقر دی په جامعه کې، او دوام بدبختي دا ده چې د دې دغه موقعیت چې دی جغرافیایي او د دې زیرمې چې دي، او افغانان او سیاستوال د بده باندې پوه شي چې کله 48 ملکونه تاسو ملک ته راځي او ترڅنګ یې دغه ټوله منطقه یا دې سره مرسته کوي یا دې مقابل کې جنګیږي، نو موږ باید خپله خاوره او خپل حیثیت باید کوشش موږ دی ولرغلي. اکثره د ملکونه چې تاسو ورغلي دي دا داسې یو رواج نه دی لکه موږ تاسو افغاني چې اتا دپاره ځان قربان کړه، او دا په ثبوت سدله ده. او که د موږ ګاونډیان هم دي خو موږ په پنجاب کې ژوند کړی، ایران کې هم خلکو ژوند کړی، نو دې راویه د موږ سره معلومه ده. نو ولې البته د بدبختي په باره کې د خلکو د فقر په باره کې او ښه مثال به تاسو درکړم چې اوس نن ورځ په افغانستان کې په حکومت کې څوک د مجبورین عسکري ته ځي یا چیرې کار کوي، هغه څو روپۍ یا $300 به تنخوا وي، او یا به طالبانو خاطر د مجبوري خانه ورزي چې تنخوا نه لري. البته دغه دوه کسان به د یوې مور بچیان وي، دا خو په ثبوت سره خبره ده. نو موږ باید بدبختي ته وګورو. د فقر په جامعه کې ولې غلی دی؟ آیا د موږ حکومت د فقر ولې د باندې وړاندې 20 کاله کې 20 کاله مخکې به تیر کړی دی؟ دا څه علت دی؟ د څومره زور موږ خلکو او په نړیواله جامعه کې د بدبختي د فقر د موږ د جامعې نه ورک کړي؟ دا ولې دو باندې لږ بحث باید موږ وشي که اوس که بل وخت کېږي، دا یو هغه ده. او بل د موږ د خپل د مثال د سیاستوال چې دي بعضې پویم دي حتما بعضې نه پویم دي، نو چې دی کله د نورو سیاستوالو سره مخامخ کېږي، اوس که دلته 48 ملکونه د موږ خاوره ته راغلي دي، نو دا به دو ته راغلي چې یا به د روسیې مخه ونیسي منطقه کې یا به د چین. نو که دا ایدې مطلب وي، خو افغانان د خپل حق لري چې د هر څه سره خپل روابط ولري، که حکومت دی او که خلک دي. نو کله چې د حق موږ لرو، نو بیا د کینې د سیاستوالو سره د کینې چې تاسو راغلي د موږ ملت ته راغلي چې موږ سره مرسته وکړي خیر اوسئ. نو چین خو د موږ همسایه دی، روس د موږ همسایه دی، څومره مرسته موږ سره کړې؟ آیا تاسو دومره مرسته موږ سره کوئ چې موږ خپلو پښو ودرېږو چې تاسو مشکلات ګرمو اوبو ته کم شي؟ دغه شیان دي چې باید د موږ خلک سوال پوه شي چې په داسې وخت کې افغانانو ته یو موقع پیدا شوی چې دوی په دغه حالت نه مثبته ګټه وکړه، دوی به چې منفي خوا ته ځي خپل مشکلات لري. دا هم خیال لري چې دغه دوی موقعیت په افغانستان کې تل د موقتي دي، هیڅ شی دایمي نه دي. د افغانستان به بیرته تنه پاتې کېږي، د افغانستان به بیرته پاکستان ایران ته پاتې کېږي، موږ بدبختي به بیرته هماغسې لکه 20 کاله مخکې وه. نو د دوه موقع نه باید موږ سیاسي او اقتصادي ګټه وکړو او خپل حیثیت او خپل جغرافیایي ارزښت باندې موږ پوه شو. مننه تاسو ټول نه. د دې اکله باندې به زه یو لنډ ځواب درکړم او بیا به نور خبرو ته لاړ شو. دا یو اوږد بحث دی، خپل ځان ته ځانګړی پروګرام غواړي، مګر که د تېرو 20 کلونو حکومتونو ته وګورو، له بده مرغه حکومتونه د شخصي، ګوندي، قومي، قبیلوي او نورو اغراضو په خاطر رامنځته شوي وو او جوړ شوي وو. د ملت د آبادۍ دپاره نه جوړ شوي، د ملت د سوکالۍ دپاره نه جوړ شوي. بهرنیانو پکې خپل غرض درلوده او هغه چا چې حکومت جوړ کړ هغوی پکې خپل غرض درلوده. که د ملت د ارادې خبره وه، تاسو ته معلومه ده چې ستار سیرت د مشر په توګه وټاکل شو، مګر حکومت د دنیا دا خوښه نه وه او حامد کرزی راوسته. نو د هغې نه دا معلومیږي چې دلته الوبه چې روانه وه امریکانو په خپله خوښه کوله او خلک چې راټول کړل هغه هم د ملت استازي نه وو، پخواني جنګي ډلې وې چې هغه څوک په پولاد کې ناست وو، څوک ازبکستان کې ناست وو، څوک پاکستان کې ناست وو. اما هغوی پخوا هم د ملت ګټو ته کوم ارزښت نه و کړی. کله چې حکومتونه د ملت د ګټو په اساس باندې جوړ شي، نو بیا هغه حکومتونه خوندي وي. او دا چې دا 20 کاله نه جوړ شوي، ځکه هیچا افغانستان خپل نه ګاڼه. هر چا ویلی چې زه به د یو څو کالو وزیر یم یا به 100 کالو رئیس جمهور یم یا به 100 کالو هر څه یم،
فقط خپل شخصي ګټې په نظر کې نیولې او ملي ګټې ته ارزښت نه لاره. همدا لنډ جواب به درکړم. د دې لپاره به اصلا زما په نظر باندې یو جدا بحث پکار دی چې باید ځان سره پوره توپې راوړو او د خلکو نومونه هم په واضح توګه باندې دغه وښیو. او وایي صاحب ستاسو به پوښتنه پاتې وه، بیا به سبا راپسې غالمغال کوي چې دا زما پوښتنه د اخر خو لنډه به کوي. ګوره ستا پوښتنې ډېرې اوږدې دي. زه به خواري وکړم او ډېر لنډ الفاظو کې ووایم. اما سوال چې دی بهیر صاحب ته متوجه و. هغوی په خپلو خبرو کې وویلې چې تېرو څو ورځو کې د طالبانو نماینده یو ټویټر باندې ویلي و چې دغه وروستي اټیکونه یا د کوم حملې چې شوي په افغانستان کې په دې کې د افغانستان د مخکینی امنیت رئیس چې و د هغه لاس دی. نو مال چې تاسو فکر نه کوئ چې په دې کې به هغوی کوشش کوي چې اوس هغه اشخاص چې د افغانستان حکومت یا افغانستان حکومت سره کار کړی دی د هغوی د بدنامولو او د دې پروسې د یعنې د خلکو په ذهنونو کې د نورو سوالونو پیدا کولو کوشش کوي. او بل یو لنډه تبصره لرم. تبصرې اجازه نشته ډاکټر صاحب؟ نه. ښه صحیح. بهیر صاحب تاسو پوښتنه واورېده؟ بله زه فکر کوم ما خو مخکې مو وویل چې په دې افغانستان په د امن او د افغانستان د سولې په مخ کې خنډ نه یوازې چې جګړه ده بلکې هغه لوري یا هغه اشخاص هم دي چې د جګړې دپاره لابي کوي، د جګړې دپاره زمینه سازي کوي، د جګړې دپاره ذهنیت جوړوي. افغان حکومت تر دې مخکې چې متهم په دې باندې شي یا د افغان حکومت چارواکي پخواني د طالبانو د خوا نه په دې متهم شي چې ګواکې دوی د جګړهیز ذهنیت لري په افغانستان کې امن د منځه وړي، خپله حکومت د دې لپاره تبلیغات کړي دي، خپله حکومت د دې لپاره وړاندوینې کړي دي تر څو دا وښیي چې د افغانستان امن څوک ورکوي. طالبان چې کوم پیغام خپور کړلو، کوم کلیپ چې خپور کړلو، د شواهدو د مخې نه یې خپور کړلو، دا چې څومره به ممکن تفاصیل به یې سل په سله باندې او یا ټول جزیات سل په سله شاید منلو وړ وي، تر دې دمه پورې نه یوه ورځ تېره شوله هم په باندې غوږ ونه ګروله او خپله پخوانی د امنیت چارواکی رحمت الله نبیل چې کابل کې اوسېږي موږ کوم عکس العمل نه دی لیدلی. د دې معنا دا ده چې یو څوک شته چې د اور ته لمن وهي. پرون ما وویل چې تاسو هم اورېدلي وي د مطبوعاتو سره مخکې د نه چې طالبان د کلیپ خپور کړي او د بیان خپور کړي د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر اندرابي په خپلو خبرو کې ډېر په واضح الفاظو باندې وویل چې موږ د جرایمو او موږ د هغو وژنو چې مرموز دي د هغوی په تعقیب باندې لګیا یو. خو متاسفانه چې په افغانستان کې سیاسي کړۍ چې د همدې حقونو دفاع کوي. د دې ټولو معنا همدا ده چې په افغانستان کې د افغانستان د امن لپاره یو حلقه شته چې داخلي حلقه ده د خارجیانو په حکومت باندې، د خارجي حلقاتو په حکومت باندې غواړي چې د ټولې هغه دیالوګ، د ټولې هغه هڅې چې امید دی چې نتیجه به ورکړي، امید دی چې په هغې باندې به د ملي افغانستان او یو خپلواک افغانستان لپاره کار وشي، د هغې مخه پرې باندې ونیسي، د هغې پروسه ته ګذشت شي، بالاخره بیا په افغانستان کې داسې یو انارشیزم رامنځته شي چې بیا د سولې د رامنځته کولو لوري ورک شي. اوس خو معلومه ده چې طالبان که سوله وکوي، موږ دوه درې ځلې ولیدل چې طالبانو ته وخت ورکړل شو، امریکایانو امتحان ته نه واخیستلی، یوه هفته یې ورته وویل چې که چېرې زموږ سره تاسې صلح کوئ، خبرې کوئ، موږ ته به یوه هفته امتحان راکوئ چې تاسو کولی شئ په افغانستان کې اورکم رامنځته کړئ. همداسې طالبان نه وغوښتل چې تاسې اوربند وکوئ. طالبانو درې ورځې اوربند اعلان کړو د اختر په شپو کې، او وروسته د اختر په شپو نه اعلان شوی اوربند تر ننه پورې دوام لري چې نړیوالو استخباراتي جهتونو او نظامي اړخونو عسکري یا په اصطلاح د جنګ اړخونو تایید کړی هم دی چې طالبانو وکولی شوی چې د جنګ ګراف راټیټ کړي. نو زه فکر کوم چې همدغه کړی به یو ځل
نه تنها طالبان اتهامات وکړي دا واقعیت دی او وینو متاسفانه او الله دې وکړي چې زموږ هغه ګمان یا هغه ډار چې انارشیزم پر رابطه باندې د افغانستان د بربادۍ پر رابطه باندې د ټول د منډولو پر رابطه باندې لرو نه تنها زما سره بلکې ډېر افغانان سره د هغه غلط وخېږي او د هغه ناسم وخېږي. بهیر صاحب ستاسو نه ډېره زیاته مننه. مننه بهیر صاحب. ډاکټر صاحب قیوم تاسو مهرباني وکړئ. فکر کوم چې زمونږ وخت هم نور د وخت هم تېر شوی دی او خاص خبره نه وي پروګرام به په همدې ځای پای ته ورسوو او فقط دې صاحب یو بل میسج بیا رالیږلی دی او هغه البته خپل نظر ښکاره کړی چې د افغانستان کې په سیستماتیکه توګه باندې د پښتنو د منځه وړلو یو دسیسه روانه ده او دې ته باید سړی فکر وکړي. ټولې ودان په دې هکله باندې او زه ستاسو ټول نه بیا هم مننه کوم چې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته. هیله مند یم چې په راتلونکي پروګرام اخیره کې زه یو کومنټس کوم، اجازه دي؟ مهربانه بخښنه غواړم چې دغه زموږ د پروګرام وخت ډېر کم پاتې دی، نو په لنډه کې راته خلاصه کړئ. لنډه کې به درته خلاصه کړم. زما په فکر باندې صلح خلاصه یې درته وایم چې دا د هغه تحمیلي او تپل شوي اوسېږي او که په خپله خوښه اوسېږي، دا زموږ د مشکلاتو د حل لاره ده. دغه هر څه که فقر دی او که خارجي مداخلات دي او که هر څه، دا نه زموږ په خیر دي د افغانانو او نه د خارجیانو په خیر دي. خارجیان درې عمده هدفونه په افغانستان کې لري. هغه دا ده چې د دوی سره ښه روابط ولري. دوم دا ده چې حکومت باید په امنیت باندې قادر اوسېږي او د ښه حکومت جوړ کړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم امریکا او د هغه متحدین هم د دې نه مایوسه شوي دي چې اوسنۍ کتلې یعنې نه په امنیت قادره شي او نه یې ښه حکومتداري په افغانستان کې راوستله. نو دغه د اتفاق ځای دی. نو په دې خاطر باندې هغه مخکې فرید صاحب چې وویله، موږ باید په د افغاني سیاسي اجتماعي او اقتصادي مشکلاتو د حل دپاره باید خپل داخلي حلونه راوباسو او د بین الافغاني دغه تفاهم د لارې یعنې د حکومت با هدفه کو او دولت هم با هدفه کو. نو په هغه وخت کې کولی شو چې دغه دولت او حکومت دواړه دغه اوسني مشکلاتو چې هغه قتلونه دي، د انسان په شرف او عزت باندې تجاوز دی، په مال باندې تجاوز دی، اختلاس، رشوت او بالاخره د پردیو ګوډاګري او ایجنټوب دی، دا ټول په ټولنه کې د منځه ویسو. هغه یوازې او یوازې نو د څه په خبرو کې زه فکر کوم چې اتفاقي مسایل به همدغه اوسېږي چې په حکومت د شخصي محور نه د ملي اهداف محور ته وباسو. او دا که غل وي او که ډاکو وي او که اوسني رهبران اوسېږي، د خبرو نه دې مه هېرېږي. د خبرو شروع چې ده، زه مطمئن یم چې انشاءالله دا په تدریج سره په حل باندې او صلح به حتما راځي. والسلام علیکم ورحمة الله. مننه ډېر زیات محترم. ډاکټر صاحب د راتلونکي هفتې د پروګرام په هکله څه ویل غواړئ؟ موږ به د راتلونکي هفته کې د افغانستان په راتلونکي افغانستان کې په اقتصادي نظام باندې خبرې وکړو او نفر به ډېر زر تاسو ته در وپېژنو چې موږ سره به څو ګډونکونې شته دی، خو د هغوی کنفرمیشن د ضرورت دی. احتمالا یو میلمه به زموږ د جرمني نه نوم یې نه اخلم او بل میلمه به زموږ د افغانستان نه. نو بیا به په راتلونکي کې انشاءالله تاسو سره به دې هکله خبرې وکړو. ګورم ودان. ډېره زیاته مننه قدرمنو دوستانو ستاسو د ټولو نه. انشاءالله لکه څنګه چې وویل شو، راتلونکی پروګرام به انشاءالله د افغانستان د اقتصادي نظام په هکله وي او تاسو ته به وړاندې کړو، دورایه خبر درکړو درته انشاءالله. او هغه کسان چې موږ دوستان چې موږ سره د فیسبوک د لارې د مختلفو صفحو نه موږ سره وو، ډېره مننه کوم د ټولو نه. موفقیت ټولو ته غواړم. خدای مو روغ جوړ او آباد لره. تر بلې هفتې د لیدو پورې ډېر زیات مننه د بهیر صاحب نه، د مصمم صاحب نه، وردګ صاحب او نور ټولو ګډونکوونکو، متوکل صاحب ډېره مننه. انشاءالله په آینده کې به انشاءالله تاسو سره بیا په خدمت کې یو. د خدای په امان. الله مل شه. ورځ هم په خیر، شپه هم په خیر. د افغانستان د صلح په هیله.